توبه نه راځي. فاروق خان عاجز ته بلنه ورکوم چې راسي خپله ریلې سره سره شریک. فاروق خان عاجز. دا چې رشتې ټوټې ټوټې شوې نو ژوندون څه معنا؟ دا چې رشتې ټوټې ټوټې شوې نو ژوندون څه معنا؟ دا چې ترمنځ مو فاصلې شوې نو ژوندون څه معنا؟ انسانیت مسلمانی اولنۍ رشتې دي. انسانیت مسلمانی اولنۍ رشتې دي. اولنۍ رشتې چې پرې شوې نو ژوندون څه معنا؟ د مور تر پښو لاندې اسلام موږ ته جنت ښودلی. د مور تر پښو لاندې اسلام موږ ته جنت ښودلی چې رانه هیرې دغه پښې شوې نو ژوندون څه معنا؟ د مور نه پس د پلار رتبه هم معمولي خو نه ده. د مور نه پس د پلار رتبه هم معمولي خو نه ده. د پلار او زوی چې لارې دوې شوې نو ژوندون څه معنا؟ چې یو له بله یې ګیلې شوې نو ژوندون څه معنا؟ چې لور او زوی و مور و پلار ته بېوقوفه وایي. چې لور او زوی و مور و پلار ته بېوقوفه وایي. د نوي دور چې دا نخرې شوې نو ژوندون څه معنا؟ چې ورور د ورور په بده خوښ دی او په ښه یې خفه. چې ورور د ورور په بده خوښ دی او په ښه یې خفه. د بدبختۍ دا علامې شوې نو ژوندون څه معنا؟ ښځه خاوند وي یو د بل د ژوندانه ملګري. ښځه خاوند وي یو د بل د ژوندانه ملګري. د دوی په میان کې چې لانجې شوې نو ژوندون څه معنا؟ وراره اکا ته کډی کاږي او اکا وراره ته. وراره اکا ته کډی کاږي او اکا وراره ته. داسې عجبه تماشې شوې نو ژوندون څه معنا؟ خوریی خو هسې هم دشمن وي د ماما د مینې. خوریی خو هسې هم دشمن وي د ماما د مینې. د ماما هم دا معاملې شوې نو ژوندون څه معنا؟ تربور خو څه کوي هغه خو د تیارې مژوی وي. تربور خو څه کوي هغه خو د تیارې مژوی وي. اوس خو چې لا نورې قیسې شوې نو ژوندون څه معنا؟ د همسایه عزت به تل په همسایه خوندي وو. د همسایه عزت به تل په همسایه خوندي وو. د همسایه نه چې خطرې شوې نو ژوندون څه معنا؟ یار خو به یار د پاره تل د غوایې غوښې خوړې. یار خو به یار د پاره تل د غوایې غوښې خوړې. د یار چې یار سره دوکې شوې نو ژوندون څه معنا؟ خپلې نږدې رشتې پردۍ شولې او لیرې شولې. خپلې نږدې رشتې پردۍ شولې او لیرې شولې. لیرې پردۍ رشتې نږدې شوې نو ژوندون څه معنا؟ یو بل سره یو خو د یو بل په حال نه یو خبر. یو بل سره یو خو د یو بل په حال نه یو خبر. داسې ناترسه زمانې شوې نو ژوندون څه معنا؟ د رشتو قدر ورک شو خوشې ځانځاني شوه جوړه. د رشتو قدر ورک شو خوشې ځانځاني شوه جوړه. دا چې ویرانې مو حجرې شوې نو ژوندون څه معنا؟ ژوند خو بې مینې تېرول ډېر بې مقصده ښکاري. ژوند خو بې مینې تېرول ډېر بې مقصده ښکاري. د نفرتونو چې ډېرې شوې نو ژوندون څه معنا؟ د پاکې مینې رشته هم لاړه بلا وخوړه. د پاکې مینې رشته هم لاړه بلا وخوړه. چې خطرناکې ارادې شوې نو ژوندون څه معنا؟ رشتې ودانې په احساس او په جذبو وي مدام. چې مړاوي مو جذبې.